چې یو سړی صدقه وکړي خیرات وکړي الله پاک د مال کموي نه. اوس عجبه خبره دا ده عزیزانو چې ما او ستا خو پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایمان دی بغیر د قسمه جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم چې هر خبره وکړي زما او ستا ایمان دی او په دې خبره کې شک لیدل دا کفر دی عزیزانو. خو د هغه باوجود پیغمبر علیه الصلاة والسلام قسم کړی دی فرمایي ثلاثة اقسم علیهن پر درو خبرو زه قسم کوما او تاسو زما دا قسم په یاد لرئ تاسو زما دا حدیث په یاد لرئ او دا خبره د خپل ځان سره ولیکئ او دا د خپل ځان سره کښېږدئ. اولنۍ خبره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم سړی د الله په لاره کې یو روپۍ ورکړي یا د الله په لاره کې صدقه وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زما دې په خدای سره قسم چې ستا مال ستا جایداد ستا کاروبار ستا روپۍ کمیږي نه او ناقصه کیږي نه. اوس چې موږ یو طرف ته وګورو یاره زما 100 روپۍ وې په هغه کې ما 15 روپۍ خیرات کړې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي پیسې نه کمیږي او زه په سترګو وینم چې پخوا 100 وې اوس 15 راپاته شوې نو د پیغمبر علیه السلام قسم څه معنا لري؟ معنا دا د عزیزانو چې په ظاهره زما او ستا 15 روپۍ کمې سولې په اصل حقیقت کې الله پاک د دې 15 روپۍ بدل و ما او تا ته وعده کړې ده چې زه درکوم یو په 10 درکوم یو په 900 درکوم او یو هغه درکوم چې الله فرمایي یو زه په خبر یم چې څومره حساب دی څومره کتاب دی په هغه ته نه خبر او که نور نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي و تا ته به پر هر یو روپۍ باندې د قیامت په ورځ لویه بدله چې د هغه میلاویږي. یو حدیث کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی یو روپۍ خیرات یا یو ډوډۍ خیرات کړله یا یو جوړه کپڑے یو غریب و یتیم و مسکین ته ورکړي یا یې ګرم کوټ ورکړي یا یې ګرم چادر و پټو ورکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ستا دا صدقه او خیرات روان اسمانو ته او د اسمانه سپرتا باندې و بلا را روانه یې غم را روان دی مشقت را روان دی تکلیف را روان دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ستا چې کومه صدقه و خیرات په هر شکل کې چې دا و دا بلا دا و دا غم دا و دا مشکل سره مخامخ سي او د دوی دوه سره جګړه سي نو چې جګړه سو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تر قیامت پورې د دې جګړه ده دا ستا صدقه و خیرات هغه غم هغه بلا هغه مشکل هغه مصیبت وتا ته راپرېږدي نه او که تا دا صدقه کړې نه وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه غم پر تا را روان و ستا و کور ته را رسېدی او وتا ته مشکل چې دی هغه جوړېدی. دا بل حدیث دی د بخاري او د مسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک څخه چا پوښتنه وکړه ول یا رسول الله ډیر زیات ثواب کومه صدقه لري کم خیرات ډیر ثواب لري؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل چې ته جوړ او روغ یې او بیا ستا کوشش دا دی چې ته له فقره ځان بچاوې او ستا کوشش و تمنا دا ده چې زه ښه مالداره سم په دغه وخت کې یو روپۍ ورکول دا ډېر عظیم ثواب لري او که چیرې ستا روح ستا حلق لرالی اوس نو مړ کېدلی اوس دې غږ وکړ پلانی شی د پلانی مسجد دی پلانی شی د پلانی مدرسې دی پلانی شی د پلانی یتیمخانې دی پلانی شی د پلانی اسپتال دی اوس وتا ته هغومره ګټه نه کوي لکه چې ته جوړ یې او روغ یې حرص لرې چې زه ډېرې روپۍ پیدا کړمه بیا به الله پاک ستا دغه وخت صدقه و خیرات چې دی هغه ډېر زیات ثواب چې دی هغه پکې راولي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زما د قسم می په لوی رب سره چې ما نقص مال عبد من صدقه چې کله یو سړی صدقه وکړي الله پاک د صدقه د چې وکړي د مال الله کموي نه وایي زما د په لوی رب سره قسم
او بیا هغه عبدالرحمن بابا وایي خزانه په سخاوت سره زیاتیږي، خزانه په سخاوت سره زیاتیږي، د کوهي اوبه چې وکاږي بسیارې سي. څه نه دی چې خالی ولاړې اوبه مه جینې بس دا اوبه یې پر دغه ځای ولاړې، ته اوبه یو مشین ورته کښېږده، یو سملاغه و ډول ورته کښېږده، بیا یو رسۍ ورته کښېږده، دا اوبه راکاږه، بیا هغه چینې رابهیږي، بیا چې څومره اوبه راباسې هغومره دا چینه چې دا کوهي چې دی هغه اوبه چې دی هغه زیاتوي. نو عبدالرحمن بابا وایي په خزانه په سخاوت سره زیاتیږي، خزانه په سخاوت سره زیاتیږي، د کوهي اوبه چې وباسي بسیارې سي. نو چې څومره اوبه ځینې باسي هغومره دا اوبه چې دی هغه ډېرېږي. دا یو قسم